ها بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن یو بل هوک ګورو. یوزرف په نوم باندې دا هم موږ سره یو هوک دی. ګورو دا موږ سره څه کار کوي څه ده. نو دوی وایي چې in React useref is a hook that provides a way to create a mutable reference object that persists across renders. موضوع دا ده چې کله موږ په ریاکټ کې کار کوو نو تاسو ته ما ویلی وو چې اندک چینجز هم تاسو راوړئ نو ستاسو دا کمپوننټ رینډر کیږي، مطلب څه کیږي، دوباره چلیږي. ارس دی وایي که چېرته په دغه رینډر کې تاسو غواړئ چې یو ویلیو ثابت وساتئ نو تاسو به څه نه استفاده کوئ؟ یوزرف نه استفاده کوئ. As part of React's hooks API is commonly used for directly accessing and interacting with DOM elements or storing mutable values that don't trigger a re-render. او یوازې هغه نه دغه ترڅنګ چې دی لکه مونږ څنګه چې DOM manipulation کې میتھډز درلودو، document target elements by class name by ID by tag او query selector، دغه پر ځای وي تاسو کولی شئ د دې څخه څه وکړئ؟ استفاده وکړئ. او بل لکه څنګه چې ما مخکې ووي که تاسو غواړئ چې د ری رینډر سره ستاسو ویلیو چینج نه شي نو تاسو کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ. کی فیچرز چې دی هغه دا دی چې DOM manipulation. You can use useref to directly reference a DOM element and perform operations like focusing on an input, scrolling to an element or integrating third-party libraries. نو موږ چې کوم ټارګټینګ میتھډز درلوده په خالص جاوا سکرپټ کې، په ریاکټ کې موږ له هغه نه استفاده نه کوو چې ډاکومنټ ډاټ ګیټ او دا شیان ولیکو. دلته بیا موږ څه نه استفاده کوو؟ همدې یوز رف نه استفاده کوو. Persistent value نه مطلب ده the value stored in a useref object persists across renders unlike a regular variable that resets on re-render. موضوع دا ده چې کله تاسو یو ساده ویریبل واخلئ اکه یو ویلیو وراچوئ نو چې هر ځل یې صفر رینډر کېږي نو ویلیو ریسیټ کېږي. خو دلته د دې په طریقې سره چې کله تاسو ویریبل اخلئ نو د هغه ویلیو به تاسو سره نه ریسیټ کېږي، دې کې چې تاسو مخکې له کوم ویلیو اچولی هغه په دې کې موجود وي. او آخري خبره موږ سره دا چې نو ری رینډر. updating the value of useref object does not cause the component to re-render. موږ ویل چې په ریاکټ کې یو وړوکی تغییر هم راوړو نو ټول ری-رینډر کېږي که نه، خو په دې یوزرف کې چې کله تاسو تغییر راوړئ دې سره بس تاسو کمپوننټ نه ری-رینډر کېږي تاسو سره. نو دا موږ سره تیوري ده، عملي به اوس وګورو چې څنګه استعمالیږي. نو زه راغلم خپل ایډیټر ته، په دې کې ما یو نیو پروجیکټ جوړ کړی دی یوزرف کلاس په نوم باندې، او دې نه به استفاده کوو. نو زه راځم دلته هر څه کلیر کوم، ورته وایم سی ډي، او سی ډي کې ورته وایم چېرته به د یوزرف کلاس دې ته به داخل شي، او په دې کې راځم لیکم چې بند دیف، نو دا به موږ سره څه شي؟ رن به شي. یو خالص پروجیکټ دی، نوی مې جوړ کړی دی، څه خاص تغیرات مې پکې نه دي کړي. اوس به موږ د دغه یوزرف مثال په دې کې ګورو او مخته به ځو. زه راځم خپل د یوزرف کلاس ته، په دې کې راځم دلته SRC ته، په SRC کې راځم app.jsx ته. ګورئ تاسو ته لومړی زه دا ښیم چې تاسو په دې کې هر یو کار کوئ نو تاسو دا مکمل کمپوننټ څه کېږي؟ رینډر کېږي. لکه دلته دې نه شروع کېږي تر دې پورې چې تاسو څه شی لیکلی دا مکمل رینډر کېږي. د هغه لپاره زه یو بل هوک استعمالوم، دا موږ لا نه دی لوستی، مخکې بیا لولو. موږ سره یو هوک دی یوز افیکټ په نوم باندې. په دې کې زه یو فنکشن جوړوم، او فنکشن کې ته نو ورته وایم چې کنسول ډاټ لوګ کې موږ ته وښایه چې رینډرډ. رینډرډ نه مطلب چې دا رینډر شو موږ سره. نو ګوره زه چې په دې ډاکومنټ کې هر څه چینج راوړم په دې کمپوننټ کې، نو موږ سره به دا څه کېږي؟ رینډر کېږي. نو دوه ځلې خو اوس رینډر شو، ګوره چې هر ځل دا څه بټن کلیک کوم نو دا موږ سره چې دی رینډر کېږي. فکر هم دی؟ اوس موضوع دلته نه ختمېږي، موضوع دلته شروع کېږي. مثال د خبرې که دلته راشم لیټ ولیکم او بیا ولیکم چې مطلب ا، او په ا کې زه واچوم چې صفر، او زه راځم د دې ویلیو دلته پرنټ کوم. نو زه ورته وایم چې ورسره څه وکړه؟ دا د ا ویلیو پرنټ کړه. نو اوس که چېرته زه راشم نو ګوره بار بار موږ سره څه کېږي؟ دا ویلیو پرنټ کېږي. زه څه وایم؟ زه ورته وایم چې کله زه په دې کلیک کوم نو دلته د موږ سره د ا کې چې هر څه وي ورسره د څه شي؟ لس نور جمع شي، یا یو نور د ورسره جمع شي، یعنې انکریمنټ دې شي او بیا د موږ سره پرنټ شي. لاجیکلی که موږ سوچ وکړو دا خبره موږ صحیح کړې ده. بره موږ سره صفر ده، نو هر ځل چې دا صفر رینډر کېږي نو دبل ته یو یو جمع کېږي، دلته به موږ سره یو دوه درې دې رقم ته پرنټ کېږي. او چې کله تاسو دلته راشئ نو دا شی تاسو سره نه کېږي، تاسو سره به هماغه یو پرنټ کېږي. یو ولې پرنټ کېږي پوهېږئ؟ ځکه ما تاسو ته وویل چې هر ځل به تا سره
دا مکمل کمپوننت رندر کیږي. نو چې کله مکمل کمپوننت رندر کیږي دلته چې راشي ګوري A کې صفر دی کنه نو بیرته صفر کی دلته بیا راشي A کې یو شي چې یو پرنټ شي بیا دلته راشي بیا یو دا صفر شي بیا دلته یو شي نو ګوره هغه یو نه دا تا سره نه خوځېږي ځکه هر ځل دې ویلیو چې کېږي ریسیټ کېږي او د همدغه شي موږ مخنیوی کول غواړو. زه نه غواړم زما د ویریبل ویلیو د بار بار ریسیټ شي. ما چې کوم ویلیو ورکړی ویلیو د په دې کې برقرار پاتې شي. نو د هغه لپاره بیا موږ څه کوو یوز رف نه استفاده کوو. دلته به راشو او دا به لرې کوم لیکم چې یوز رف انټر به کړې نو دلته به تاسو یوز رف شي راشي. دا یوز افیکټ ما استعمال کړی دا هم دلته شته دی یوز رف هم دلته شته دی یوز سټیټ خو شته او شته دی. بیا به دلته موږ څه کوو صفر ورکوو. نو دا صفر به چېرته راځي A ته به راځي او بیا دلته چې کله تاسو A استعمالوئ نو ریاکټ والا وایي چې تاسو به A لیکئ بیا به ډاټ کرنټ لیکئ. څه به لیکئ ډاټ کرنټ بس دا کول دي. اوس دا څه شی دی ولې دی بس داسې فکر وکړه چې دا یو جادویي کار دی بس دلته بس خپله دی کار کوي ته به صرف لیکې چې A ډاټ کرنټ خلاص او دلته به هم راشي لیکې چې A ډاټ کرنټ او دلته به هم ورته لیکې چې موږ ته څه شو کا A ډاټ کرنټ شو کا ختمه خبره بس ستا ویلیو څه شو ثابت شو. اوس که چېرته زه راشم او زه کلیک کوم نو ګوره بار بار موږ سره داسې کېږي. اوس دا مکمل سیسټم موږ سره رینډر کېږي او په دې کې چې ما کوم ویلیو اچولې هغه موږ سره نه ریسیټ کېږي. موږ چې مخکې نه شی ور اچولی دی هماغه موجود دی او بار بار څه کېږي موږ سره انکریمنټ کېږي. د یو استعمال په دې خو انشاءالله پوه شوې. بس دې طریقې سره تاسو کولی شئ نن څوک استفاده وکړئ. بس همدې طریقه کار دی. ما دا راواخیستو په دې کې مې صفر ورکړو صفر دې ته اساین شو دې نه چې کله اکسس کوئ نو A ډاټ کرنټ به لیکئ مطلب ویریبل به لیکئ ډاټ کرنټ به لیکئ دا حتمي ده دا به همدغسې لیکئ نو تاسو سره به راځي. نو دا د څه لپاره و تر څو مونږ په رنډر کېدو سره د ویلیو د ریسیټ کېدو مخه ونیسو. دویم استعمال ته راځو. دویم استعمال څه شی دی چې کله مونږ غواړو ډام مینیپولیشن وکړو لکه تاسو ته مو وویل چې کله مونږ یو شی ټارګېټ کوو نو مونږ میتډز درلوده که نه ډاکومنټ ټارګېټ ایلیمنټس بای کلاس نیم بای آی ډي دا شیانو پر یک یا شی نشته دی. د هغه لپاره به تاسو له همدې نه استفاده کوئ. لکه مثال د خبرې دلته موږ سره یو بټن دی که نه زه دا ټارګېټ کول غواړم زه به دا څنګه ټارګېټ کوم دې ته مثال زه سټایل ورکول غواړم زه به دا سټایل دې ته څنګه ورکوم جاوا سکرپټ په واسطه. نو اصولا خو موږ سره دا دا لومړی ټارګېټ کړو بیا ورته سټایل ورکوو نو په دې کې خو دا کېږي نه. نو دلته به تاسو داسې کار وکړئ چې را به شئ یو ویریبل بل ته یو بل به ډیفاین کړئ. دا چې ما ډیفاین کړی دا د دې لپاره و لازم یو بل لیکم چې لیټ او لیټ کې لیکم چې مثال بیټین او بیټین ته لازم لیکم چې یوز ریف دا ما ولیکلو او بیا به څه وکړئ دا چې کوم بټن دی دلته موږ سره په دې کې خپله یو ریاکټ اټریبیوټ د REF په نوم باندې دا به تاسو لیکئ دا کیورډ دی او دې ته بیا څه اساین کوئ همدغه بیټین به ورته اساین کوئ نو موږ بس لیکو بیټین به لیکو بس ختمه خبره. اوس تاسو کولی شئ دې ته څه وکړئ سټایل ورکړئ. څنګه سټایل ورکړئ لازم لیکم چې بیټین ډاټ کرنټ ګوره که کنسول ډاټ لوګ ته راشم او تاسو ته ډاټ کرنټ وښیم بیټین ډاټ کرنټ تاسو ته وښیم نو ګوره چې دا موږ ته څه شی راکوي بټن یې راکړو که رانکړو فکر هم دی دا موږ ته بېرته بټن راکوي. نو چې راکوي زه بیا کولی شم مطلب جاوا سکرپټ نه استفادې سره ولیکم چې څه وکړم موږ سره مثال بیټین ډاټ کرنټ ډاټ سټایل ډاټ بیکګراؤنډ کلر او بیا لیکم چې مطلب ریډ دي شي نو دا مې ولیکو بټن باید موږ سره شی شي ریډ شي نو ګوره موږ سره ریډ شو. نو هلته چې کوم موږ ډاکومنټ ډاټ دغه استعمالولو ټارګېټنګ لپاره هغه شی دلته نشي استعمالولی د هغه لپاره به تاسو شی استعمالوئ یوز رف نه به تاسو استفاده کوئ. که زه یو بل الیمنټ ټارګېټ کول غواړم مثال د خبرې زه راځم په دې کې موږ سره څه شی دی دلته مثال موږ سره انکر ټیګ هم شته دی زه به وګورم دا H1 دی زه دا ګورم نو دلته راځم څه کوم لیکم چې لیټ او بیا لیکم چې H1 په دې کې لیکم چې یوز رف او دلته راځم دا چې کوم H1 دی موږ سره په دې کې لیکم چې رف او په رف کې راځم لیکم چې موږ سره H1 نو اوس چې کله هلته H1 ټارګېټ کوم نو دا موږ سره ټارګېټ کېږي. او که چېرته زه راشم ورته وایم چې په دې کې موږ ته څه وښیه په دې کې موږ سره H1 ډاټ کرنټ وښیه. اوس که زه ورته راشم نو دلته موږ سره یو ایرر دی او ایرر څه وی ګورئ cannot read property of undefined style خاص سټایل به زه دلته څه کوم چې دا ولیز نه ختم کړم دلته هم undefined راغی H1 او H1 دا به هم زه کلوز کوم یو ځلې بیا تاسو ته وایم چې مسله څه ده او دا به هم زه ځینه بند کړم. اوس راشم بیټین از ناٹ ډیفاین بیټین هم بل چېرته استعمال کړی دلته هم استعمال کړی دی نو دا به دیز نه زه ختم کړم. اوس شو نو دلته ګورئ موږ سره دا H1 موږ ټارګېټ کړی دی
اوس موږ ته بیرته H1 چې دی دا موږ ته نه ریټرن کوي صحیح ده او که چېرې زه راشم مثال د خبرې ته څه ورکړم سټایل ورکړم لکه زه راځم او لیکم چې دا راواله دې څه ورکړه سټایل ورکړه او سټایل کې ورته لیکم څه ورته ورکړه کلر ورته ورکړه او کلر مساوي شي مثال د خبرې د ریډ سره نو ګورو چې موږ سره رنګ بدلی رنګ به تاسو سره بدلی نو مطلب دا دی چې کوم شیان تاسو پخوا په هغه میترز باندې ټارګټ کولو اوس به تاسو د سره استفاده کوئ یوز ریف نه به استفاده کوئ نو دا موږ سره یو هوک دی او د دې دوه موضوعاتو لپاره ډېر زیات استعمالیږي یو د دې له خاطره چې موږ یو ثابت ویریبل ولرو تر څو ویلیو د بار بار انډر کېدو سره ریسیټ نشي او دویم چې کله موږ مینیپولیشن کول غواړو نو دا چې کوم میترز موږ سره په خالص جاوا اسکرپټ کې موجود وو د هغه نه استفاده نشو کولی نو موږ به په ریاکټ کې له دې نه استفاده کوو څه پوښتنه شته